سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د بلوچستان په مرکز کوټه کې 8 کاله مخکې په یوه خونړۍ بمي حمله کې د وژل شویو لسګونو وکیلانو کورنۍ وایي د پیښې په اړه د عدالت تفصیلي رپورټ باوجود ورسره تر اوسه پورې انصاف نه دی شوی. په 8 اګست 2014 کې د کوټې په سیول هسپتال کې په خونړي برید کې له 450 وکیلانو سره شاوخوا 80 کسان وژل شوي وو او تر 110 زیات پکې ژوبل شوي وو. د هغه برید ذمهواري دوو ډلو جماعت الحرار او داعش منلې وه. د وکیلانو کورنیو او خپلوانو هغه وخت د دغې پیښې د پلټنې لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کړې وه چې بیا دغه کمیشن جوړ شو او خپل رپورټ یې هم جاري کړ. خو 8 کاله تېرېدو پس اوس هم د دغو وکیلانو خپلوان د جوډیشل کمیشن په رپورټ د عمل نه کېدو ګیله کوي. بل خواته د پاکستان حکومت په لبنان کې د اوسېدونکو پاکستاني وګړو ته هدایت کړی دی چې په سیمه کې د تشدد زیاتېدو له امله دې له دغه هېواده ووځي. امریکا او نورو هېوادونو هم خپلو وګړو ته د لبنان سفر نه کولو ویلي دي. څېړونکي ویره لري په دې جګړه کې د حزب الله ګډون سیمې ته زیان رسولی شي. بل خواته د امریکا تازه دمه ځواکونو منځني ختیځ ته رسېدلي دي او تیار دي چې د ایران او د ایران حمایت لاندې ډلو ممکنه حملې په وړاندې د اسرائیل دفاع سره مرسته وکړي. د امریکا سنټرل کمانډ چې په خطه کې د امریکایي قواو مشري کوي ویلي چې د زیارت په ورځ هغې سیمې ته د F-22 جنګي طیارو ډله رسېدلې ده. سنټرل کمانډ په سوشل میډیا باندې د دغو جهازونو تازه تصویرونه هم خپاره کړي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.